مجلس ناستو نو د عمر رضی الله عنه مجلس کې چا ذکر وکړو چې یاره ابو عبیده د جراح زوی رضی الله تعالی عنهما اغي مبارک دنیا داسې پرې خودل چې دنیا ایس اهمیت دنیا ورته ایس نخکاری. نو عمر رضی الله عنه مبارک ولدي کې شک نشتا نو سوي والله چې دا خبره چا وکړه قائل صادق دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دنیا سره مینه نشتا سبازی کسر ناستو او یو بل ته ولیدل د چا چې زړه کې داسې کمزوري اراده وي وای نن وخت کې دنیا تر کول مړوي دا خو عقل نه مانی چې دنیا بلا سب تر کوي. الله رب العالمین دا وی د زړه حال کله کله مجلس کې د الله اولیاء او تا کشف کیږي سورته کیږي کشف مونږ په دې نه پوهیږو لکه د اوس زمانه خوشاټاري سره وګوره اولی سے ځان له څومره لوی مولا وای او وګوره ولی ته بس وای عمر ته اوس علم غیب ثابت کو ګوره ورته رنگ دی رخصا خیرانا ته په دې علم چیرته تلې ته خو توتی والای توتی چوری خوري نه بیا توتی وي خبره کوي الکه توتی هم دا خبره ده کړي توتی خپل نوم والی توتی چوری خوري ته خو توتی چوری خوري والای ته خو د کوی چنډخه دا ته حال معلوم دی. دا د عمر نه تاسو کا عمر رضی الله عنه مجلس کې ناشته کشف ورته وشو چې په دې مجلس کې بعض کسان ناشتي ستا په دې تصدیق د دې ابو عبیده کې سو کړه شک کړه عملا خبره خادم راو غوستو یا خادم راشا 400 دینار ورکړه 100 دینار ورکړه 100 دینارا 400 دینار ورکل دایوسا ابو عبیدہ ته ورکا ورته عمر رضی الله تعالی عنہ داتا سیتا د خپل مال حصہ درکړلا پزان باندې خرچ کړي پچای خرچ کړي پزانه خرچ کړي. نن زمنګ د قوم د خزانه نه مال راضی زمنګ ایم پی صاحب زمنګ ایم این اے صاحب زمنګ لاندې پلاندې برا په برا زی مال د زکات راضی لومبه اغي ته ملاوي نن د زکات مال لومبه مالدار ته ملاوي غریبانان خواران ګرځي را ګرځي منګه ګورو پسترګو باندې صحیح شو. اے ابو عبیدہ دا پیسې پزان ولګوا پچای ولګوا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مناس دے خادم راغے ورته سلام کو دا امانت والا دا امیر المؤمنین عمر فاروق کړه دے دا داغي د ذات په پیسې هغه ځان سره پیسې پری دینا دا 400 درهم دینار پزان ولګوا درهم دینار پزان ولګوا. وای خان غلام ته وی خادم تا چې دا پیسې کله یو سی نو تب التکینی ځان به مشغوله کی چې التا ستا دوران دی. ابو عبیدہ په دې پیسو سکی عمر ته الله اوس د اغي سینې کشف مکو چې عمر وګوره ته چې د چا تصدیقو کې داغي حال معلوم کا هغه یقینا تارک الدنیا دی ډیر خدا. ابو عبیدہ د جراح زوی هغه مبارک ناشته پیسې راغله چې سرنګ پیسې لاس کې ورګي وې دلته کې د لاندې بس لاس کې واغسته او کې خدای مخیتا. ابو عبیدہ خپل خادم راغواړي تراشا هغه خادم راغې ورته وې دینا لس درهم والا لس دینار والا دا یو صاحب پلان کې کلی کې او صحابي دے داغي بچو نار تیر کړه دا لس دینار لس درهم التور کا بیا زراشا بیا چې کله راغې ورته وې دا لس دینار واخلا دا لس درهم واخلا دا پلان کی قبلی ته اوسا هغه کی پلان کې دے هغه ډیر بیمار دے بیا ورته وې زر زر راشا اسینه چې په ما باندې شپراشي اسینه چې په ما باندې نور پریوزی دا ابو عبیدہ خبره اورا
نن خلق وي نه دس خلق کم زیدي والله دا بدر تاخيره کوم چشته دی دا سه خلق دا خو ته نه نور شته دی ښا. ابو عبیده بن جراح ناسته خادم ورته راغله ورته اے ابو عبیده بن الجراح بیگا تستاس او زمون روجا دا یو 2 دینار ما ترا کا چې زور باندې رو جماعت او کما رو جماعت تیار کما. ابو عبیده بن جراح ورته وی وورا د ماخام اذان تا مثال په تور باندې د مازیګر مانځنه وړاندې دینار خلاص شو. د مازیګر مانځنه ماخام وخت پورې ډیر ټیم دی پته لګینا چې ز ابو عبیده بن جراح با خپل رو جماعت مو کمر برازي فلهذا دا شی ختم کا او د ماخام پورې ټیم ډیر دی به ګورو. خادم چې دا پیسې ولیدلې چې یو دینار پاتې نشو حق تک کې ناستو. ابو عبیده بن جراح ته وی والله چې عمر د چا تصدیق کی هغه دروغجن نوي. عمر رضی الله عنه دا خبره کړې وا دا خو یو امتحانو تا ته صفته ولګی دا ورته وی که عمر رضی الله عنه د الله په ذات قسم خوري چې الله به بیګا ته باران وري زما د الله په ذات قسم وي چې الله به عمر په خپل خبره کې دروغجن نکي الله به باران وري. الله به سکی الله به باران وري. عمر الله ته دومره ګران دی خو بهر حال زما بارکه چې سویل دا د خپل ګمان دی زه ډیر کمزور یم دا د صحابه او عاجزی ده څه شی دی زدی کې به بل خبره کوم مذوبه خزراتنګو ورته وای اے خاوندا د خلق مزیدی تتش تسبیح اړه سه بم دا بزرګی دي شروع کړي دا زمان زړه غواړي چې مال دي کپړی وي موږ نم خزدا غواړي تاسو نم خزدا غواړي ها دروغ باندې دا خو د فتنو دور دی دا د خزو خواهشات دا موږ نشو پوره کول. قسم دې قبر پورې با موږ خزي اورسي خو موږ خواهشات پوره کول نشو نه پوره کیږي. مجذوب خو مجذوب د الله د اولیاء او مقرب حال داسې حال وي. خزي ته ویلي خزي ورته ویلي باچاهان تا ترازی او تا سره ناشتي باچاهان راضي تا نه دعاګانې غواړي خو تم دې باچا ته ورشو ته نن زما د خزي او ارزو تمنا دا راته پوره کا. وایسا وای باچا ته وایا چې موږ هم د خو جوړې خاوندان جوړ شو کنه. باچا ته ورغه ویل باچا سه وای ها وای پیسې براکه ډېر براکه ډېر خوشاله شو. خدای چې بابا راغې خدای چې بابا مطالبه وکړه ډېر خوشاله شو. خزانه ورته مخه تکي خدا ویل ستا په دې غاړه چې دا کوم لباس دی دنه بل خلیباس تا ویل نه دا خو ماته بالکل په ټولو لباسونو کې اعلی لباس راغلی و د دې څومره قیمت دی وې د دې مثال په تور باندې 1000 درهم ول دا 1000 درهم راک ول د خزي جوړه دي څنګه دا دا زمون اولیاء دي د خزو جوړه دي څنګه دا ورته ویلي چې د خزي جوړه مم هغه جوړه ده چې داغه مثل نشتا وې داغه قیمت څومره دی وې دومره قیمت د خزي د پاره مراد. باچا ډېر خوشاله شو چې دا خو زه د خدای شکریا ادا کوم تا باندې خو ډېر عاشقم زما دعاګانې الله ستاسو په برکت قبلای ما ته د دعا وکړه اسمان لدی او رسولم نا اهل سړی ته دعا نه کې چې الله دې اسمان ته او رسوا اهل سړی ته دعا کوا اهل ته چې دعا وکړه هغه به همیشتا غلام وي نا اهل ته چې دعا وکړه هغه په خپل ځان به نه پوي دړمبه گریوان ترا دانګي. نو باچا اهلو اولاد رسولو سوګو اولاد رسولو ما تاسو ته وړاندې ویل اهل وی هغه ورته ویل شکر دې چې ستا په کور کې زما ستا په غاړه زما په شان لباس وي استاد خزي په غاړه زما د خزي په شان لباس وي زه خو بد الله شکریا ادا کوم. مزو پیسې راواغستې چې راواغستې بازار تلاړو چا ورته خو جوړې دلته نه ملاويږي لاهور ته بځي لاهور تلاړو مثال په تور باندې یو دکان تلاړو جی داسې کپڑا شتا نه چې دا خو بچاهان اغوندي دا نه ملاويږي. بهر حال تلاش د بغداد په یو دکان کې ملو ش 3 جوړې راغلي وي 4 جوړې
سړو او دو د خزو خو قیمتي څومره دی اس مجذوب ته وای بالکل بچیا بابا جی دا جوړی دي دعا خدا ګوره یاد ساته د دې یو ملګری باچای وخت اغوسته او د دې زنانو د جوړی یو ملګری داغي خزي اغوسته ګوره د بل چا دنا باچا به مړکی ورته ویل ډیره خدا د دې جوړو قیمت څومره دی اورې ښا الله دې زمونږ داسې ایمان جوړ کړي دا زمونږ سې ایمان دی د ټیپورو بس ایمان د دې چنه مصالې بس ایمان وي سار مونږ نه کوو چې دې بار تراوز ته وګورئ ټول شپه الله له تاجود د ځان برګ را برکو به دي پودر موټر باندې ما یو چاته مال ته دومره خسته ښکاری دا څنګه چې سار چې تراوز نه ځان د خپل ښکاری نو ما ملګری دا ټول ته جاري زکه چې جاری داغه د مخ کې نورانیت وي ناغبل مرګي د پترخ باندې والو مې استاد جی پودر موډر مګلی اوس موږ د خزو معاملې کو د خزو لباس موږ اختیارو بار راوز خلق له دوکي ورکو مجذوب الحال دکاندار ته سوې ورته وی داسې چل دی چې یو تپوس در نکوم ته په دې علاقه کې تانه بل خو دکاندار نشته وینا وی خدا تپوس در نکوم د دې جوړې نه بل خ جوړشتا وی جی دلته نشته وینا د دې جوړې نه په بل ځای کې به وید خو وی دنیا زمکه ده ورته وی بل تپوس در نکوم دا جوړه زړیږي کنه زړیږي وی ولی نه زړیږي ډیران ته لاړ شي اور ته لاړ شي ما شومان به ور باندې بس کوسوږي راکاږي مجذوب ورته ویلي هغه سیس دې زه په پیسو باندې واخلم چې کوم سیس باندې زوړواله راځي هغه سیس دې زه واخلم چې په هغه باندې بیا بل قوي او مضبوط راځي یا رجوع د خپل پیسې راک هغه وته لکه زه خبر شوم بابا جی تعالی باچا پیسې درکړي او موقع دا غره ورته ان شاء الله پدی باندې به بي تعالی جوړ اخلما ان شاء الله پدی ځانتا اعلی جوړ اخلما خدا سے جوړ به اخلم والله چې نستا دکان کی وی ندی حکومت کی وی نه د شام حکومت کی وی نه د پاکستان نه د افغانستان نه د روم نه د پارس نه د امریکا دا بسنګ کپړوي پلا روان دي اوسه کی خلق نا ورته وی څنګه را جمعي وی دلته د الله رب العالمین جمعه جوړو کور جوړو مناسبم ناس خود کمال نه ډک مولا نه او چاندې لمنګ ناسو چاندار راوړي خدای مو بغا چې کوم زر لوټ راکی الله دې پلارم جنت ته اور سوانی قدم غور نقدم ټر نقدم ټول او کچا د 10 روپے راکړي د قرآن کو علم د 10 روپے دا څه ده کنه دا زموږ حال له چاند مو جوړوي جمعهونه په چاندو باندې دا زما د شیخ تول دی دا زما د شیخ فرمان دی اے شیخ محمد حسن جان شهیدا ان شاء الله هغه شاګرد عبد المتین دی چې په دې قدم باندې قدم خودل ان شاء الله دا به د قیامت کې ان شاء الله چې شیخ مادر نه بخاری ویلې وا خوستا قدم او قول باندې می عمل کړي الله دې مونږ کې دا صفت راولي مولانا صاحب ناسته شورا جوړه دا مجذوب ورته اے صاحبہ دی جمعات باندې سمره پیسې لګيږي ورته وي دومره پیسې ور باندې لګي انجینیر نقشه جوړه کړی دومره پیسې لګي ورته وي ز پیسې در کوما خو زما دوتا سي جوړي پکار دي چې یو زما وي یو زما د خزي وي چې د دې جوړونا نه دنیا کې چا نظر غرزولې وي نه چا خون لیدلې وي نه چا رنگ لیدلې وي دا سے جوڑے برا ترا کے لکل برا سر کے مولانا کو خيارو وی کاغذ راک ورته اولکل کاغذ د پاسا چې یا الہ العالمین یا الله ما تفتدا چې دې جوړو ته پیسې را غوستوي او اغه نن ستا په قربان دي سودا کول غواړي یا الہ العالمین خزته د جوړو نه اعلی جوړ ورکا او دلت جوړو نه اعلی جوړ ورکا کاغذ وسره ولیکلو بند کړه هم والا زبا بس بابام پیسې ټر ارس چو میں نه وشلا ولا پیسې ورته غرزولې بس جمعه دي جوړه خو چې بل چاته سوال ونه کی وره ځا
یاره دی چې لاړو ښځې ترخته ګوري چې اوس به صاحبه بابا ځان سره جوړې راوړي. بابا تش لرګې دننه لاړو او ورته وایي څه دې کړې؟ دا خو ماله پته ده چې باچا پیسې درکړي، دا پیسې دې څه کړې؟ ورته وایي ښځې والله د خدای په ذات مې دې قسم وي هغه جوړې چې ته اخلې هغه به ګنډې، هغې باندې به بیا د ډېرو خلقو که هېچا هم نه د باچا د ښځې نظر خو پرې لګېدلی، ما درته داسې جوړه واغسته چې والله نه د باچا جوړه هغې ته رسېږي او نه د باچا د ښځې جوړه هغې ته رسېږي. هغې ویل دا څنګه جوړه ده؟ ویل به دا کاغذ ته واله. کاغذ یې ورته داسې ورکړو او بېګا ته چې نیمه شپه شوه ښځه دنیا نه لاړه، وفات شوه. چې وفات شوه کاغذ یې ورسره کفن لاندې کېښودو. چې خخه شوه د شپې خاوند ته خوب کې راغله، ورته وی ای زما خاونده والله چې کومه جوړه ما ته الله رب العالمین راکړه، والله که داسې جوړه د جهان ټول باچاهان راجم شي، ټولې خزانې راجم شي، د دې جوړې د یوې حصې قیمت به برابر نه کي. و جوړه میلو شوخه، جوړه څه شوه؟ میلو شوه. زما مقصد دا دی دنیا زمونږ د پلار جایګیر نه دی، دا زمونږ پلار پسې نه ده لیکلی شوی. زما پلار باندې درې درې ګزه واښه ولاړ دي او جمعې پې راشي ختم شي او بیا پې نور راشنه شي. دغسې د مور په قبر باندې مې واښه پراته دي او راشنه کېږي. سبا به زمونږ په قبر دا واښه راشنه کېږي. دلته چې څوک راځئ خالص مینې سره راځئ. عبدالمتین نه لیډر دی نه ټیپر دی، هېڅ شی نه دی. نه درته ذمهوارۍ نه درکو چې بس داسې به کوو داسې به کوو. زما انتهایی فقیر انسانم که څوک محبت ساتي د جامعې سره به ساتو. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوم جوړه جامعه ده. الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ دا تعلق د خپل رضا وګرځوي.